بیا هم سلامونه افغانانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. راته اکثره کومنټ یا میسج چې زه خپل شاګردانو نه یا فالوورانو نه په یوټیوب باندې او یا هم په نورو سوشل میډیاګانو باندې لکه فیسبوک انسټاګرام باندې زه اخلم، هغه یوازینی سوال یې همدغه دی چې موږ د کوم ځای نه شروع کړو او کوم ځای ته لاړ شو. اکثرا شاګردان وایي چې موږ مثلا سی پلس پلس خلاص کړو اوس څه وکړو، یا موږ جاوا خلاصه کړه اوس څه وکړو، کوم خوا لاړ شو. نو زه به که تاسو لاړ شئ ګوګل ته، ګوګل کې ولیکئ چې ویر ټو سټارټ، نو تاسو به ډېر زیات خلکو نه مشورې لیکلي یا خپل نظریې شیر کړي دي په سوشل میډیاز باندې یا په ایون ګوګل باندې یا په ویکیپیډیا باندې، چې هغوی ته وایي دې ځای نه شروع کړه، هغې ځای نه شروع کړه، یا سی پلس پلس سره شروع کړه او بیا سی پلس پلس کې مخکې زه تر اخره پورې. نو که تاسو دلته ګورئ زه به تاسو ته خپلې پروژې وښیم چې زه فیل لان کړي دي او سافټویر دی، د هغوی سکرین شاټس دي، دې اپډیټس دي را روان دي. دا ګورئ دا جی پی ایس پروژه ده، مکمل ټولې پروژې دي دلته. خوا تاسو ګورئ ډیټابیس سره د مونږ کمیونیکیشن ده، دا یوه پروژه ده چې ما خلاصه کړې ده او دا مې صرف د دې دپاره ایښی تر څو تاسو ته اګزامپلز وښیم. نو دا ګورئ مکمل زه اوس هم فی الحال د یو اپلیکیشن په جریان کې. نو خبره دا کومه چې راځم زه تاسو سره خپل شخصي نظر یا خپل چې کومه ما شخصي تجربه دغه تاسو سره زه شریکوم. که تاسو رښتیا هم غواړئ په آینده کې یو ښه ډیولپر شئ، یو پروګرامر شئ چې اپلیکیشنز جوړ کړئ، دغه اپلیکیشن به تاسو باور نه کوئ تقریبا د 1000 کسانو نه زیات دلته په اسټرالیا کې همدا اوس استعمالوي. دا هر یو دا ټول یو اپلیکیشن دی نه چې هر یو بیل بیل اپلیکیشن دي، نو دا خلک استعمالي لګیا دي او زه دغه کمپنۍ کار کوم او ورته مین ډیولپر یم. زه پخپله یم چې فقط 3 سکرینې دي را سره او په همدغه 3 سکرینو باندې کوډ لیکم، اپلیکیشن لیکم او هغه اپلیکیشن انډرایډ، آی او اس او ویب باندې په 3 وړ پلیټفارم باندې چلیږي. ملګرو دغه ویډیو کې زه تاسو ته دا ویل غواړم که چیرې غواړئ چې ما غوندې یو ډیولپر شئ نو دا ایزي سټپس واخلئ. اول سټارټ وکړئ د سی پلس پلس سره. هغه ځکه چې سی پلس پلس کې چې کله هم ته پروګرامینګ سټارټ کوي په هغې کې به ته خپل ډېر بیسک څیزونه زده کوې، یعنې مثلا ویریبل څه شی ده، فنکشن څه شی ده، د فنکشن کالینګ ده، فنکشن ریټرنینګ ده، په هغې کلاسز نشته ده، آبجکټ نشته ده په سټارټ کې، البته شته خو وروسته، مګر په سټارټ کې چې ته ایز ا نیو لرنر یې نو تاسو سی پلس پلس سره سټارټ وکړئ. همدغه زما خپله سټراټیجي ده چې کومه ما سټارټ وکړه د سی پلس پلس ده. هغې کې چې کله ما لږ څه ناڅه زده کړه وکړله پوه شوم چې یاره ویریبل څه شی دی او کلاس ده، او بل هم جی وي ایم سره کلوز لینګویج ده، او بل انګلیسي سره هم څه ناڅه ورته ده. نو په جاوا ته چې کله ته راغلې جاوا کې به ته بیا هم په فنکشنو باندې کار وکړې او د ټولو نه مهمه به ته په جاوا کې په کلاسز او آبجکټ باندې به ځان ور پوه کړې، انهریټنس باندې به ځان پوه کړې، انکپسولیشن باندې به ځان پوه کړې، پولیمورفزم باندې به ځان پوه کړې. دا ټولې خبرې زما په جاوا لیست کې هم پرتې دي. نو په دې کې به ته چې کله ته جاوا وایې، جاوا د یو داسې یو ځای ته راورسوله چې ته کلاسز، آبجکټس، فنکشنز په دې ټولو باندې پوهېږې، انهریټنس او پولیمورفزم دا کوم چې مین یا ایکسپشن هینډلینګ په دې ټول شیانو باندې باید پوه شي. چې کله هم جاوا دې خلاصه کړله هغې نه پس اوس ته کولی شي چې ډیسایډ کړي کوم خوا ته ځئ. صحیح دی، کوم خوا ته ته غواړې چې لاړ شي. آیا ته غواړې چې پیور انډرایډ ډیولپر شي چې یوازې انډرایډ اپلیکیشن جوړوي، او که نه یو پیور آی او اس ډیولپر شي چې تنه اپل ډیوایسز ته، او یا که ته غواړې چې پیور ویب ډیولپر شي. زما خپل شخصي نظر دا دی چې تاسو د دې هغه وختونه اوستلي دي چې کوم به یو کمپنۍ به چې کله اپلیکیشن جوړو نو هغه به 3 کسانو ته هم به تله انډرایډ ډیولپر ته، په هغې به خپل انډرایډ اپلیکیشن جوړ کړه، بیا به ته آی او اس ته، په هغې باندې خپل به د آی او اس اپلیکیشن جوړ کړه، بیا به ته ویب ډیولپر ته، په هغې باندې به خپل د ویب اپلیکیشن جوړ کړه. نو هغې باندې به د کمپنۍ ډېر زیات مصرف هم راته. هماغه وجه وه چې نور مختلفه فریم ورک راغلي لکه ډاټ شو، فلټر شو او ریاکټ نیټیو شو موږ سره. صحیح ده که نه، چې دغسې هغه پلیټفارم دي چې په دې کې ته سنګل لاین لیکې، هغه ټول پلیټفارمونو ته کار کوي، درې ورته. نو دلته چې دی د آخره وختونو کې اپلیکیشن ډیولپرز چې دي هغوی کوشش کوي چې یوازې یو پلیټفارم ته ځان سټک نه کړي، هر پلیټفارم کې کار وکړي. صحیح لکه زه چې یم، زه اوله کې ما انډرایډ، که زما ویډیوګانې وګورئ ما انډرایډ کې ډېر زیات کار کړی دی، خو چې کله مارکیټ ته راغلم ما وویل چې زه انډرایډ ډیولپر یم. هغوی وویل چې یاره موږ ته خو آی او اس هم پکار دی، ویب هم پکار دی. نو ځکه ما څه وکړو، ورو ورو مې ځان کنورټ کړ ریاکټ نیټیو
نیټیو او ریاکټ جی اس ته. ریاکټ نیټیو کې تاسو چې کوم کوډ لیکئ دا بیسډ آن جاوا سکرپټ دی، په دې کې جاوا سکرپټ هم استعمال شوی، په دې کې جاوا هم استعمال شوی، کله نه کله سی شارپ هم استعمالېږي، کله نه کله په دې کې پی ایچ پی هم استعمالېږي، سی ایس ایس ایچ ټي ایم ایل د دې ټولو کمبینیشن دی. نو چې کله هم ته یو ریل لایف ته راځې، ریل لایف یعنی حقیقي دنیا ته راځې، دا به نه وایې چې والا ما یوازې جاوا ویلې ده او زه په جاوا کې باید زه وظیفه واخلم، ځکه چې کله ته حقیقي دنیا ته راشې ته باید آل راونډر واوسې، تا ته باید د هر یو لینګویج څه نه څه معلومات وي. مثلا اکثره څیزونه دي چې ما که ته کله یو اگزامپل به زه درکړم، په یو اپلیکیشن کې اکثره ایریاز دي چې هغه ټول په یو لینګویج باندې سولف کېږي، په یو لینګویج باندې هغه اچیو کېږي، نو هغې ته باید مختلفه لینګویج ولرئ. صحیح ده. لکه اگزامپل دا دی په ریاکټ نیټیو کې اکثرا چې موږ غواړو یو پوسټ کار وکړو یا ګیټ فنکشن کار وکړو چې سرور ته ډیټا لیږو، سرور نه ډیټا راخلو، هغه په جاوا باندې کار کوو. او نور د هغې چې کوم مکمله ډوم سیسټم دی یا کوم د هغې مکمله بیک اینډ د هغه جاوا سکرپټ باندې کار کوو، د هغې ډیزاینینګ چې د هغه سی ایس ایس او ایچ ټي ایم ایل باندې کار کوو. نو دا اوس وګوره مکمله ته باید آل راونډر اوسې، څو لینګویج یې باید زده ولرئ، څه نه څه معلومات پکې ولرئ. نور به ایکسپرټیز د ما خپله ایکسپرټ چې دا په جاوا کې ده. صحیح ده. خو ما سره اوس ګوره جاوا سکرپټ هم کار کوم، جاوا هم کار کوم، کله نه کله چې زبان چې لاړ شم پی ایچ پی هم ورسره کار کوم، سی هاش هم ورسره کار کوم، او سی ایس ایس او سی ایس ایس خو بې حده زیات استعمالېږي چې کله ته ریاکټ نیټیو ته راشې. اوس موږ که خیال شي په زړه په انډرایډ کې چې ته یوازې کار کوې، بیا هلته مثلا تا سره ایکس ایم ایل لینګویج دی او په دې باندې ما ډېر زیات کار کړی دی. نو زما د خبرې مفهوم یا د دغه ویډیو مفهوم دا دی چې تاسو باید بیسکس سی پلس پلس یو څه نه څه زده کړه، جاوا هم یو څه نه څه زده کړه، جمپ کړئ، ځان ته یو پلیټفارم وټاکئ، په هغه پلیټفارم کې اډوانس لیوله پورې لاړ شئ. نن سبا زما مشوره دا ده چې ریاکټ نیټیو ډېر په ټاپ روان دی. که تاسو لاړ شئ سیک ډاټ کام ته او مختلفو ویب سایټ ته لاړ شئ، هلته ګورئ د ریاکټ نیټیو ډیولپرانو ډیمانډ ډېر زیات دی، ځکه ریاکټ نیټیو چې دی یو کوډ لیکي، سنګل لاین کوډ لیکي، هغه په ټولو پلیټفارمونو باندې کار کوي. ضرورت نه لري چې یو کمپني 3 ډیولپران هایر کړي. اوس زه دلته هایر شوی یم، زه یو ډیولپر یم، چې کوم کوډ لیکم هغه 3 پلیټفارم باندې چلیږي. نو زما کمپني ته ضرورت نشته چې هغه لاړ شي آی او ایس ډیولپر یا ویب ډیولپر هم هایر کړي. صحیح دی. نو که بیا هم کوم سوال لرئ حتما ما سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې څه نه څه مې تاسو د سوال جواب درکړی. نو مننه. زما د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ، کوشش وکړئ چې زده کړه وکړئ. انشاءالله په آینده کې به. او یو خبره بله چې په خارج ملکونو کې د ډیولپرانو ډېر زیات ډیمانډ زیات دی، بې حده ډیمانډ زیات دی. نو بیسټ آف لک. زنده باد افغانستان. تل دې وي افغانستان.